جادوګره ښځه څه وخت مخکې یو کلی و چې هغې نه دوه لارې بازار ته تللې وې. یوه لار ډېره زیاته اوږده وه چې څوک به هم په هغې تلو نو هغه به بازار ته په 2 ورځو کې رسېدو. بله لاره وه هغه ډېره لنډه وه خو هغه لار په ځنګل کې تللې وه. په هغه لار چې به څوک بازار ته تلو نو هغه به په 2 ګنټو کې رسېدو. د کلي خلک به غوښتل چې موږ د ژر ورسو په لنډه لار، خو په دغه لار کې یو مسله وه، ځکه دغه لار په ځنګل کې تللې وه او په هغه ځنګل کې یو بوډۍ اوسېده چې هغه چوړیل وه، بلا وه. چې کله به هم څوک په دغه لار تلو او دغه چوړیل به ولیدو نو هغه چوړیل به ترې کمر جوړ کړو نو خلک به هم یریده هسې نه دا چوړیل زمانه کمر جوړ کړي نو په اوږده لار به تله خو په لنډه لار به نه تله. د کلي خلک ډېر زیات خفه وو چې دې بلا نه به څنګه خلاصېږو، ځکه دا بوډۍ به هر وخت په غوسه کې اوسېده او چرته هم د دې بوډۍ سره چا ښه نه و کړي. د دې د وجې دې بوډۍ هم د چا سره ښه نه کوله. په دې کلي کې یو هلک اوسېدو چې د هغه نوم احمد و. احمد 12 کلن و. احمد د زړه نه صفا انسان و او ډېر رحمدله و. یوه ورځ احمد د ماما کره تللی و، واپس کور ته را روان و. چې په احمد باندې ناوخته شو نو احمد ویله چې په اوږده لار نه ځمه، هغه ډېره لار اوږده ده، داسې به وکم چې په دې لنډه لار به لاړ شم، د ځنګل په دې لاره. احمد د ځنګل په لاره را روان دی خو د ځان سره یریږي هم، هسې نه بوډۍ بله زمانه کمر جوړ کړي، بیا به څه کوم. خو احمد چې کله مخې ته رالی نو چې ګوري بلا په جاح کې نښتې ده، ډېر زیات په تکلیف کې ده، نشي ځان رازادولی. احمد ډېر رحمدله و نو هغه ورغلی او بلا یې رازاده کړه. بلا هم حیرانه شوه چې دا څنګه چل وشو، زما سره خو انسان ښه وکړه. ډېره زیاته خوشحاله شوه او احمد ته یې وویل په زړه دې څه ارمان دی؟ احمد ورته ویل هیڅ نشته دی. بلا سره یو کمر و چې هغه پلکېدو، هغه یې احمد له ورکړو. احمد ته یې وویل دا کمر واخله، چې کله هم ته د چا سره ښه کې دا کمر به پلکېږي. د هغې نه پس به احمد د خلکو سره ښه کول، دومره زیات چې په کلي کې احمد په یو نیکوکار او په ښه انسان باندې مشهور شو. هغه کمر به پلکېدو. دومره وخت تیر شو چې احمد بوډا شو خو د خلکو سره به یې ښه کوله. او د احمد د ښه والي د وجې نه د کلي کې څومره هم خراب خلک وو، بدماشان وو، ډاکوان وو، هغوی په سیده لاړ شو. نو د احمد د کیسې نه موږ ته دا معلومیږي که یو انسان ډېر زیات بد شي خو چې کله ورسره ته ښه اخلاق چلې، ته یې مدد وکړې، نو هغه کس په نیغه لار شي. د دغه شان مزیدارو کیسو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.